افغان لوبډلې په روان نړیوال جام کې له دریو بریاو وروسته نن د کوربه ویسټ انډیز په وړاندې لومړنۍ ماتې وخوړه. افغان لوبډله مشر راشد خان د پچې په ګټلو سیاله لوبډله توپوهنې ته راوبلله. دوی په پوره 20 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاکلو. د دوی لپاره تر ټولو ډیرو منډې چپلاسي نیکولاس پوران جوړې کړې چې 98 منډې وې. خو افغان لوبډله د توپوهنې پیل بیا هم ناکام و. ګوربز چې ټیم تل پرې حساب کوي په 0 آوټ شو. منځني لوبغاړي محمد نبي، نجیب الله زدران او کریم جنت ناکام وو. په لوبه کې په پوره 104 منډو افغان لوبډلې ماتې وخوړه. دا لوبه د افغانستان او لوبغاړو لپاره د منفي ریکارډونو سره مل وه. لومړی عظمت عمرزی د هغو لوبغاړو لیست ته داخل شو چې په یو اوور کې تر ټولو ډیرې 36 منډې ورکوي. دوهم د افغانستان په وړاندې په اسکا نړیوال جام کې تر ټولو ډیرې منډې. دا منډې نه یوازې د افغانستان بلکې په ټول نړیوال جام کې تر ټولو لوړې منډې دي. د شلوريز نړیوال کرکټ په تاریخ کې د یو نړیوال جام په لړ کې په افغان لوبډله تر ټولو ډیرې منډې په پاور پلی کې جوړې شوې چې 92 منډې وې. څلورم د شلوريز کرکټ په تاریخ کې له آیرلند وروسته ویسټ انډیز دوهمه لوبډله شوه چې په افغانستان باندې ډیر ټوټل منډې یا کلي 213 منډې جوړوي. خو د ماتې لاملونه څه وو؟ لومړی د توپوهنې په ویشتن لومړی د لوبډل مشر لخوا د توپ اچونې پریکړه. دوهم د فضل حق فاروقي ترڅنګ په لومړنۍ اورونو کې د نوین الحق نه لوبول. دریم په ګلبدین نایب د پوره اورونو نه ترسره کول. خو په توپوهنه کې دوهم ځل لپاره د افغان لوبډل لپاره د پیل جوړه ناکامه وه. افغان لوبډله تر د پیل د جوړې له ناکامېدو وروسته په منځنۍ برخه کې مسؤلیت نه ده اخیستی او ډیری لوبې د افغان لوبډلې د توپوهنې په برخه کې د منځنۍ برخې د ناکامۍ له امله مخې ته راځي.